سلامونه او احترامات شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران ملګرو، زموږ نننی درس ترانزیستور ده. ترانزیستور په نقشو کې د وي په علامې سره ښودل کیږي او په واقعیت سره دغه د آیسي د ډولو څخه یو ډله آیسي ده او وظیفه یې چې دا د بار قطع کول او وصل کول دي، چې زیاتره د موبایلونو په صفحو کې یعنې چې په خپله چې ګل کېږي مربوط یې چې کېږي د ترانزیستور کېږي، یا هم رواقي موبایلو کې دغه پخوانی رواقي کتکي موبایل ده. کله چې دا خو اوس مشکل لري، یعنې خراب ته دا چې کله مثال جوړي، کله چې داسې بند کړي دغه صفحه یې ګل شي او چې کله بیا داسې خلاص کړي صفحه یې په خپله چالانېږي. دا مربوط یې چې کېږي د ترانزیستور کېږي. او ترانزیستورونه چې دي زیات شکلونه لري، چې په یخ کې 3 پایې دي، 4 پایې دي، 5 پایې او 6 پایې ترانزیستورونه دي. زه په دغه تختو کې تاسو ته ترانزیستور ښایم، که څه هم تاسو ته به دا تختونه ډېر شناخته ښکاري شوي، ځکه په اکثر ویډیوګانو کې موږ د همدې تختو نه کار اخلو، خو موږ درس داسې دی چې ډیری د یو تخت یا 2 تختو مربوط کیږي او ډیری تختو کې کومې پورسۍ چې موږ غواړو تاسو ته په واضح توګه وښایو موجودې نه وي. ګران دوستان، دا هم وړکی چې تاسو ته ښکاري دا هم ترانزیستور ده. دا ګران دوستان ترانزیستور ده، دا 3 پایې ترانزیستور او دغه کوم چې ما درته وویل چې ترانزیستور 6 پایې هم لري، دغه هم ترانزیستور ده او دا هم ترانزیستور ده. او په MP3 کې یا په نورو برقي شیانو کې بیا داسې شکل هم لري. داسې شکل هم لري. دغه 3 پایې دي، د 3 پایې ترانزیستور ده. دلته ښه واضح ښکاري تاسو ته دغه تور 1 2 3 دا 3 پایې چې دي ترانزیستور ده. وظیفه یې د بار قطع کول او وصل کول دي. دا هم د چارجر ترانزیستور درته ښایم، چې کله دا ترانزیستور وسوځي دا ګورئ دا مات شوی ده، یا وسوځي او مات شي، بیا دا کوم چارجر یا کوم برقي شی چې وي دا بیا نور چالانېږي نه، کار نه کوي، روښانه کېږي نه. دا ترانزیستور ده. او ګرانو ملګرو، که چېرته ترانزیستور وسوځي په موبایل کې څه پیښیږي؟ موبایل کې به داسې پیښیږي، مثلا دا موبایل چې ما مخکې درته وښودو، دا به چې ترانزیستور وسوځي مثلا دا تاسو داسې بند کو، دا به بیا هم چالاني، او یا هم داسې خلاص کو بیا هم دا چالاني. څه شی دا ترانزیستور به سوځي. چې کله ترانزیستور وسوځي په موبایل کې بیا دا مشکل منځته راوړي. او بل یا به داسې چې مثلا صفحه به یې روښانه یا تی به ګل کېږي نه، تاسو به وایئ چې والا موبایل شاټ دی. بل شاید شی د ترانزیستور یې سوځي، او کله مو چې ترانزیستور ورته تبدیل کړه موبایل به جوړ شي. ترانزیستور علاوه د دې چې د سکرین یا نور برخو کې کار کوي، کولی شي په د چارج په برخه کې، د ویلیم په بټنو کې یا د پاور په بټنو کې د دې څخه کار اخیستل کېږي. او پېژندلو طریقه خو تاسو ولیدو چې ترانزیستور څنګه معلومیږي. 6 پایې، 5 پایې، 4 پایې، 3 پایې لري. او د تبدیلېدو داسې تبدیلېږي لکه څنګه موږ چې مقاومات یا کاپیسټور هم چې تبدیلوو، مقاومات یا رزیسټور هم تبدیلوو، یا خازن یا کاپیسټور هم چې تبدیلوو، همداسې تبدیلېږي. او د چک دپاره دا کومه داسې خاص طریقه نه لري، خو اکثره وخت چې کله دا وسوځي تاسې بیا دا ترانزیستور کتلی شئ په دغه بورډ کې، لکه څنګه چې دا مات ده، یا داسې مات کېږي او یا سوځي کومه برخه یې. او چې کله
تاسو ولیدئ چې هغه برخه یې ترانزیستور سوی ده، نو دا بیا نور د قابلیت د دې نه لري چې تاسو استعمال کړئ. بیا کوشش وکئ د نورو بورډو یا تختونه راوباسئ او هغې موبایل ته واچئ، یا کومه برقي MP3 چې یا ګروپ چې یا چارجر چې ورسره تبدیل کئ، نو مشکل به حل شي. نو تر نورو درسونو په الله سپارم، او که چېرته مو ویډیوګانې نه وي کتلي، ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله په راتلونکي نور په زړه پورې درسونه هم درته چمتو کړم. تر بیا پورې خدای په امان.